جوم وپېژنئ جوم 4 ځای په مخه درتلی سره کاټې پر لګوئ جج جنرال جرنالست ډېره بیا به هم دی ما ته وایي چې ته د ما سره پاکستان ومنه او د ما سره د پاکستان زنده‌باد ناره وکړه په ګرده ژوند یې ولاکه ورسره وکړم نو دا وطن زما او ستا دپاره جیل دی هغه دا ستا دوې ګوتې شناختکار چې ما په مابین چې د پښتانه پر ځیګر دې یو لیکه کش کړې ده ما پر دا دوې ګوتې شناختکار ذلیله کوې زه د تا څه دا پوښتنه نه کوم چې ته د ګوجرانوالا سره راغلی او که ته د سالکوټه سره راغلی ته د کومه ځایه راغلی ته د ما څه ولې پوښتنه کوې زما د کور مخ ته ولاړې غپېږې چې کہاں سے آ رہے ہو کہاں سے جا رہے ہو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ تمہارا جو تو تم میرا والد کا یا میرا بڑوں کا جو بے عزتی کرتے ہیں میں تمہارا بے عزتی کرتا ہوں تمہارا بڑوں کا بے عزتی کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تیل آزادی راوړو یا به انشاءالله هغه ټیم به وي چې د تاسو به څوک پوښتنه نه کوي نو دا هغه عدالتونه دي دا خرڅ شوي دي دا ججان دا جرنیلان آیا ایجوکیشن سبق چې موږ ورته وایو دا زموږ بنیادي حق دی او که نه دی زه د تاسو یو سوال کوم چې زما و بچي ته نن هم په اسکول کې ټاټ نسته او د ده بچی به د کمپیوټر سربازۍ کوي بیا به هم دی ما ته وایي چې د ما سره دا جج جرنل او جرنالیست دا ګډه پراپرټي دلران دي دا خرڅ شوي دي دا زما او ستا دپاره نه دي موږ دا د ځان دپاره فخر بولو چې زه افغان یم زه پښتون یم د دې ملي بیرغ عزت به موږ ورته کوو د تاسو پر ایرپورټ څه کېږي د تاسو پر شناختکار په دفتر کې څه کېږي د تاسو په پاسپورټ په دفتر کې څه کېږي ته پورې پورې د هر ځای وایي که دې نه وایي زه به جنت له د پښتو سره ځم د نن په دې جلسه کې ناست د لرو بر افغان د زړه ستوری منظور احمد خان پښتون د پی ټی ایم صوبایي کوارډینیټر نور باچا د مرکزي کمیټې ممبر ملک عنایت الله خان کاسي صاحب د مرکزي کمیټې ممبر زبیر شاه د ضلعي صدر رحمت غرسنی او مخامخ په پنډال کې ناست زما په مینه او په مینه شریک پښتنو ورونو واقعي تی د داد وړ یاست واقعي چې تی پښتانه یاست په تی کې د پښتو غیرت او د تی سره د میلمه پاله یاست چې خپل میلمه لا په دا نیمه شپه او په دې خاورو کې ناست یاست دا ستاسو مینه ده دا ستاسو محبت دی عزیزانو حواله خبره دا ده چې پر کم ځای چې تی ناست یاست په دې خاوره کې که دا وطن اوس د تور پنجابي و نو دا ته به شاوخوا پارک و بیا به تی په چمن کې ناست واست بیا به تی په دې خاورو کې نه وی ناست خو دا د زپونو پښتنو د خوارو پښتنو وطن دی چې په کمه ستونزه بیا موږ وګایېږو آیا موږ بیا پر هسپتال ګایېږو آیا موږ بیا پر اسکول ګایېږو آیا موږ بیا پر دې ګایېږو چې پر هر چوک باندې موږ پولیس هم بې عزته کوي لیویزم هم بې عزته کوي اکسیم هم بې عزته کوي پر کمه ستونزه بیا ګایېږو ولې په دې چې زموږ ګناه څه شي ده موږ افغانان یو موږ پښتانه یو د لویه غټه ګناه دغه ده خو زه بیا دا وایم چې موږ دا د ځان دپاره فخر بولو چې زه افغان یم زه پښتون یم عزیزانو ما ته دا رامعلومه ده دا مخامخ چې ناست دي په دې کې زه ډېر انسانان پېژنم او د دې وطن بلکې د لرو بر افغان وطن پښتانه په ډېرو ملکو کې په عرب کې په دوبۍ کې په امریکا کې په چینا کې په جاپان کې د مزدورۍ پسې ځي زه نن ستا یوه مخ ته یو څو سوالونه ایږدم په دې دا سوالونه ایږدمه ډېر خلک د
دلته دا خبره کوي چې دا پښتون تاپوس مومنټ پی ټی ایم چې دی د پوچ خلاف ولې دومره ګایېږي دوی ولې د پوچ خلاف دی نو نن زه اوس ته یو مخ ته یو څو سوالونه ږدم چې سړی د خپل ملکه څه د خپل وطنه څه د خپل د مور د غوزي څه دا وطن دا خاوره زموږ مور ده چې د دې د غوزي څه یو څوک لرې کېږي بیا مسافرۍ له ځي آیا زه د تاسو څه پوښتنه کوم ولې تاسو ګرد هغه خلک یاست چې په ډېرو ملکو کې یا خپله کارونه کوئ یا مو ورور یا مو پلار یا مو عزیز یا مو قریب هلته دی د تاسو پر ایرپورټ څه کېږي د تاسو پر شناخت کارت په دفتر کې څه کېږي د تاسو په پاسپورټ په دفتر کې څه کېږي ته پورې د هر ځای وایي که دې نه وایي دا رښتیا دی او که دروغ دی دا یو عزیزانو دویمه خبره دا ده چې آیا ایجوکیشن سبق چې موږ ورته وایو دا زموږ بنیادي حق دی او که نه دی زه د تاسو یو سوال کوم چې زما و بچي ته نن هم په اسکول کې ټاټ نسته او د ده بچی به د کمپیوټره سربازۍ کوي بیا به هم دی و ما ته وایي چې د ما سر بیا به هم دی و ما ته وایي چې ته د ما سر پاکستان ومنه او د ما سره د پاکستان زنده‌باد ناره وکړه په ګرده ځونډې ولاکه ورسره وکړم که په دې وطن کې د ما سره اکول او د ما سره د برابرۍ ژوند کوې چې په کوم اسکول کې ستا بچی سبق وایي په هغه کې بیا زما هم وایي چې په کوم هسپتال کې ستا بچیانو ته علاج کېږي زما و بچي ته به هم کېږي یو بله خبره دا بلوچستان خاص کر زما او ستا دپاره یو جیل دی جیل که جیل نه دی ته ما ته راوشئ ته په نیمه شپه د شپې پر یوه بجه چې هر انسان دا حق لري چې د خپل کربجي غم سته شادي سته آیا ته در ما ته د کوشلاغه پورې راتلی سې که ته د ما ته که ته در کوشلاغه راسې ستا پلار به در هغو پریشان وي چې هایه زما بچی به کور ته صحیح سلامت راسي او که به نسي را او که دې بیا پلار ما کر میلمه وي بیا به ته پریشانه یې چې زما بابا به کور ته راسي او که نسي را نو دا وطن زما او ستا دپاره جیل دی او دا کم سکورټي فورسز چې دلته ولاړ دي ګام پر ګام زه د تاسو دا پوښتنه کوم چې اپسي ولاړه ده پولیس ولاړ دي لیویز ولاړ دي موږ ته به اوس په خالي پر دا کوټه به شاوخوا راوګرځو چې څو ځایه اپسي ده څو ځایه فوج دی څو ځایه پولیس دی چې دا ځای به د تاسو دا یو پوښتنه کوي چې ستا شناختي کارت سته او که نه سته ما 3-4 کاله مخکې یو خبره کړې وله درواغه ده ستا 2 ګوتې شناختي کارت چې ما په مابین چې د پښتانه پر ځګر دې یو لیکه کش کړې ده ما پر دا 2 ګوتې شناختي کارت ذلیله کوې زه د تاسو دا پوښتنه نه کوم چې ته د ګوجرانوالا سره راغلی او که ته د سالکوټه سره راغلی ته د کومه ځایه راغلی ته د ما څه ولې پوښتنه کوې زما د کور مخ ته ولاړې غپېږې چې کہاں سے آ رہے ہو کہاں سے جا رہے ہو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ تمہارا جو تو تم میرا والد کا یا میرا بڑوں کا جو بے عزتی کرتے ہیں میں تمہارا بے عزتی کرتا ہوں تمہارا بڑوں کا بے عزتی کرنا چاہتا ہوں عزیزانو ژوندي قومونه ازادي اخي ژوندي سئ ویښ سئ د خپل قام د خپل وطن دپاره د یو نوي انقلاب دپاره تیاري وکئ دا زموږ د تئ سره وعده ده دا زموږ د تئ سره وعده ده چې د کلاشینکوف لوی افغانستان خراب کړی دی موږ به انشاءالله تئ له ازادي راوړو بیا به انشاءالله هغه ټیم به وي چې د تئ څه به څوک پوښتنه نه کوي چې ته د کومه ځایه رالې او د کومه ځایه ولاړې دا ستا خاوره ده دلته به څوک د ما څه د اشتراک کارت پوښتنه نه کوي دا ستا خاوره ده چې ستا بچی به په ښه اسکول کې زما بچي ته به ټاټ نصیب نه وي دا رقم ما ورته نسو سره چلېدلی عدالتونه عزیزانو دا هغه عدالتونه دي دا خرڅ شوي دي دا ججان دا جرنیلان
دا جج جرنل او جرنلیست دا ګډه پراپرټي ډیلران دي دا خط سوي دي دا زما او ستا دپاره نه دي دا د دې وطن نه دي نه دا زما او ستا دپاره دي د دې دا درې وپېژنئ جوم وپېژنئ جوم چار ځای په مخه درتلی سره کاټې پر لګوئ جج جرنل جرنلیست ډېره مهرباني زړه مې غواړي چې ډېرې خبرې در سره وکړم خو دا ناوخت هم دی او سته یې بیا یې واره